تیرو درسونو کې منګه د مانځه ترکیب تاسو ته ذکر کړو چې کله ته مانځه ته ودرېږې مخ په قبلې زړه کې به نیت راولې چې د دې وخت دومره مونځ کوم او امام به هم په خیال کې راولې که امام پسې څوک ولاړ وي بیا دا دعا د الله اکبر نه مخکې ویلی شي چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ترجمه دا دا چې یقینا ما متوجه کو خپل ځان اغذات تا چې هغه پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې زکلکیم په توحید د حنیفن معنی دام کې دی شي حنیفن هم د هغه کې دو سره دا معنی کې دی شي چې زه صرف دا غیما حق تراوړم د ټولو باطلو دنیا نه مې مخ اړولې دی وما انا من المشرکین او زنیم د شرکونکو نه بیا به الله اکبر وای نارینه سړی به د غوږو د نرمو پورې لاسونه پورته کی جنګولی نه دي ضروري او زنانه به تر وګو پورې پورته کی الله اکبر به وای الله اکبر سره به دا سوچ کوي چې الله هر څه نه لوی دی بیا به سبحانک اللهم ستا ذات پاک دی اے الله وبحمدک او صفتونو والا دی وتبارک اسمک استانون برکت والا دی وتعالی جدک استا شان وچت ولا الہ نشتا معبود نشتا د سجدے او د عبادت او د آواز قابل غیر کتان سوا بیا به تعوذ ویني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زپنا غواړم د الله د شیطان مردودنا یا رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی بیا به الحمد شریف وی الحمدلله ټول تعریفونه خاص الله لره دي رب العالمین چې د ټول عالم او د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص رحم والا دی مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت دی ایاک نعبد من خاص تا عبادت کو بل چاته نه کو و ایاک نستعین خاص تا نه امداد غواړو بل چانه نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم وخایا من تلارا سیدا صراط الذین لار د هغو کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړي دې پاغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه د غضب کړي شوی پاغوی باندې ولا الضالین او نه گمراه دي یا غیر المغضوب علیهم نه لار د هغو کسانو چې غضب کړي شوی دی پاغوی ولا الضالین نه لار د گمراهانو بیا به وی آمین اے الله تی قبول کی بیا به قل هو الله احد اے الله قل اے نبی تو آیا هو الله احد چې هغه یو دی قل اے پیغمبر او آیا هو الله احد چې هغه الله یو دی الله الصمد الله بے نیاز دی بے حاجت دی چاته نه محتاج لم یلد نتنا څوک پیدا دی ولم یولد نه د چانه پیدا دی نازولی نه لري ولم یکن له کفوا احد او نه د هغه څوک برابر شتا یعنی الله سره اړو برابر څوک شته نه څنګه دی چې صورت ختم ک فوراً به الله اکبر وای رکوع ته بخکته شي رکوع طریقه ما خودلې وا چې نارینه سړی با لسونه به هم بالکل نیغ کی خې به هم بالکل نیغي وي او لاسونو سره به زنګنونه ونیسي ټینګ او لاسونه به د اړخونو نه لري سر او ملا به برابر وي او ښځه به په زنګنونو باندې لاس کیږدي زنګونونه بنی سینا لاسونه به ګوتې به ټولی وي لاسونه به پیخي وي او نخته رکوع بکې دا سډېره جدا جدا بنی دا د احناف په نسبت باندې سبحان ربی العظیم بوای
درې ځله وای که پنځه ځله وای. سبحان ربی العظیم، سبحان پاک دے ربی زما پروردگار. د سبحان پورا تشریح ما کړو چې هغه به ذهن کې راولي کمپیوټر کې چې دا خلق کمی عقیده الله د پاره بیانوي. پلن کیله برکت ور کړي دے، پلن کیله برخه ور کړي دا، پلن کیله زور ور کړي دے، او دا پلان کې دا سیو. یا الله دا ټول خبرونه تپاکي تا چاله هیڅ قسم برکتونه ندی ور کړي، هیڅ لوی دی نه دا ور کړي، هیڅ خدای کې دی هیڅ صدار کړي نه دی. سبحان پاک دے ربی زما پروردگار د تمام غلط عقیدونا. العظیم لوی دے، عظمت والا دے. بیا بوائی سمع اللہ لمن حمدہ. که آواز ځان ته مونږ کوي نو بیا بوائی سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ واوردل اللہ لمن د هغه چا حمده چې تعریف کو داغه. یعنی الله چې څوک د الله تعریف کوي الله یاوري. یا د سمع معنا دا قبل اول، سمع الله قبلوی الله لمن د هغه چا حمده چې داغه تعریف کوي. بیا بوای ربنا لک الحمد، اے زمنگا پروردگارا ټول تعریفونه تعالی ردی. ربنا اے زمنگا ربا، لک الحمد ټول ثنا تعالی ردا. کچری سړی ځان لمونځ کوي نو سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد بدواړه وای. دین پس بیا الله اکبر سره سجدی تلاړ شي. خو کچری سړی امام پسې ولاړی نو امام با سمع الله لمن حمده وای، تب ربنا لک الحمد وای. ربنا لک الحمد، اللهم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دا ټول جایز دی. که ځان لمونځ کوي سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد واړه وای. که امام پسې وي صرف ربنا لک الحمد وای. سمع الله لمن حمده واورد الله د هغه چا چې تعریف د وک. سمع الله اوری الله یا قبلوی الله لمن د هغه چا حمده چې داغه تعریف کوي. ربنا لک الحمد، اے زمنګ پروردگارا ټول تعریفونه تعالی ردی. دا ربنا لک الحمد چې کله نیغ ودرېږي دیتا قومه وای، دی ځکه به لګ ودرېږي دا دعا به پکې وای چې موږ تاسو اکثر خلکو نه دزده کړي. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. دا زدکه سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. ربنا اے زمنگا پروردگارا لک الحمد خاص تعالی را تعریفون دی. حمدا کثیرا دیر سناگانی او دیر تعریفونا. طیبا پاک مبارکن فیه چی د برکتونو نا ډک دی. بیا با الله اکبر وای. نیغ بلاړ شي سجدی تا. سجدی تا چیزی طریقه دادا چی بوډا نوی. اول با ګنډې ولګوي، بیا با لاسونه ولګوي، بیا با پوزه ولګوي، بیا با تندې ولګوي. دغ ترتیب سره کرا پاتې بهتر دی. بیا چې کله سجدی تخکته شي درې ځله یا پنځه ځله به ووایي سبحان ربی الاعلی. سبحان پاک دے ربی زما پروردگار الاعلی ډیر اوچت عالی شان دے لوی شان والا دے. سبحان ربی الاعلی پاک دے پروردگار زما ډیر اوچت شان والا دے. د سجدی صحیح طریقه هم ما خودلی وا چې پخې به دې ولاړې وي، دواړه پخې به دې ولاړې وي او د پښو ګوتې به دې قبلې طرف ته وي او مخ به دې د خپلو دواړو لاسونو د تلو په منځ کې وي او د دواړو لاسونو کټې ګوتې به دې غوږونو سره برابرې وي.
څنګلې به دې د پښتو نه لرې وي او پتنونه به دې د خېټې نه جدا وي او بل دا چې څنګلې به د ځمکې نه اوچتې وي دا نارینه سړي دپاره حکم دی زنانه به داسې سجده لګوي عند الاحناف چې هغوی به ټول بدن یوې بل سره نښتی د دې نه پس به بیا ووایي الله اکبر الله د هر څه نه لوی دی دغه ځای کې چې کیني نو په دې ځای کې دې ته جلسه وایي د دواړو سجدو په منځ کې دې ناستي ته جلسه وایي دې ځای کې هم یوه دعا شته کله دې چې الله اکبر ووایي کېناستې نو دا دعا به وایي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي اے اللہ ما ته بخنه وکي وارحمني او په ما رحم وکي واهدني او ما ته هدایت وکي یعنی نیغه لار راته وښایې بیا چې څوک راته نیغه لار ښیي هغه ته بیا پنجپیری وایو واهدني او هدایت راته وکي وعافني او معافی راته وکي ورزقني او مالا رزق راکې دا دعا به په جلسه کې وایي یعنی د دواړو سجدو مینځ کې چې را پاڅې دا دعا به وایي لکه ما درته ووایي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نپس په دا دعا وایي حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه او د دواړو سجدو په منځ کې به دا دعا وایي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بیا به نیغ ودرېږي دویم رکعت به دغسې وکې لکه څنګه دی چې اول رکعت کړی و بیا د تحیاتو ذکر به انشاءالله سبا کوو بس هم دومره ډېر دی لفظي ترجمه یو ځل بیا واورئ د مانځه انی وجهتو تحقیق سره ما متوجه کړو وجهی خپل ځان للذي هغه ذات ته فطر السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکې حنیفا د ټولې دنیا نه مخ اړوونکی یم خاص الله طرف ته وما انا من المشرکین زه یم د شرکوونکو نه الله اکبر الله ډېر لوی دی سبحانک اللهم پاک دے ستا ذات اے اللہ وبحمدکا صفتن والا دے وتبارک اسمکا ستا نوم برکت والا دے وتعالی جدکا ستا شان و چت دے ولا الہ نشتا معبود د سجدو لائق د عبادت لائق غیر اکتا نسوا اعوذ باللہ پنانی سم پا اللہ سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه خاص الله لره دي چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن عام مهرباني والا دی الرحیم خاص رحم کوونکی دی مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د قیامت ایاک نعبد خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین خاص تا امداد غواړو اهدنا الصراط المستقیم و خای من تلار نیغا صراط الذین لار دهغو کسانو انعمت علیہم چتا پہ انعام کڑے دے پاغوی غیر المغضوب علیہم ندے غضب کڑے شوے پاغوی باندے ولا الظالین او نہ گمراہ دی آمین اے اللہ قبول کی قل تو آیا هو اللہ احد هغا اللہ یو دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے لم یلد نتر چوک پیدا دی ولم یولد ند چانا پیدا دے ولم یکن له کفوا احد ان اغسر چوک برابر شتا اللہ اکبر اللہ دا ہر څه نه لوی دے سبحان ربی العظیم پاک دے زما پروردگار چې عظمت والا دے سمع اللہ لمن حمده قبول کړه الله د هغه چا یا اوري الله د هغه چا چې څوک ثنا وایي ربنا لك الحمد اے زمنګ پروردگارا ټول تعریفونه تعالی ردی
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، حمدن کثیرن ډیر سنا، طیبن پاکا، مبارکن فی د برکت والا چډکوي د برکتنا. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. سبحان ربی الاعلی، پاک دے پروردگار زما چې ډیر لوی شان والا دے. الله اکبر چې کینی د دو سجدو مینس کی و بوای اللهم اغفر لی، یا الله ما تبخنه وکا، ورحمنی او پما باندې رحم وکا، وحدینی او ما تا لارو خایا، وعافینی ما تا معافی وکا، ورزقنی او مال رزق راکا. اللهم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی. بیا با تحیات انشاءاللہ سبا. واخر دعوانا الحمدللہ رب